د دیدن فلم چې په بدر صاحب باندې پکچرایز شوی و زما والد صاحب آواز و څوک چې د یار کلی ته لاړ شي نو چې بې دیدن او تې راځي نو مړ دې شي زما په دې کلی کې څه دي نو ستا د دیدن د پاره عمر تېرومه. ड्रामा جوړول آسان کار دی کنه ګران کار دی؟ څه وایي په دې هکله باندې؟ انتهایی جي ګران کار دی، تاسو ته پته ډېر ګران کار دی. دا آرټسټان راغونډولو مطلب دا دی چې بیا دې سره په ریکارډینګ باندې زړه چول هدایتکاري خو ډېر ګران کار دی. تمشي دا کرونا دا سویم سیزن دی، دا خو دریم سیزن دی زما په خیال، او وایي چې دا ډېر خطرناک سیزن دی. جی ګران عزتمندو کتونکو د مینه بعد بیا حاضر شو تاسو ته هرکلی وي پروګرام کې. دا وخت ما سره چې سندرغاړي ناست دی د هېڅ تعارف محتاج نه دی، تاسو به لیدلي وي پېژنې به خو بیا به هم سره زه تعارف وکړم. دا د خیر محمد صاحب زوی دی ویسال خیال، ډېر ښکلې سندرې ویلې دي، دې سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر؟ ډېره مننه، خوشحاله وم. وسات ښه پس کېږي؟ شکر الحمدلله د الله مهرباني. ټول له مخکې چې موږ په خپل چینل باندې هرکلی وایو. ډېره مننه ستاسو د ټولو بلکې بدر منیر ویلفیر ارګنایزیشن چې څومره دای کارکونان دي کارکونکي دي جاوید یوسفزئی صاحب او نور دا څومره مرګري ټولو ته ډېر مننه او سلامونه. خوشاله اوسئ. نن چې کوم دا دستوره را جوړ کړی دا بیسټ پرفارمنس ایوارډ دې باره کې بس ویل غواړي دي ته؟ بس زه خو د جاوید یوسفزئی صاحب بیا هم ډېره شکریا ادا کوم چې هغه لکه خامخا د بدر صاحب لکه د هېرېدونکي نه دی، هغه د خلکو په زړونو کې اوس هم پروت دی، خو لکه دی بار د هغوی پروګرامونه جوړوي او فنکارانو ته حوصله افزایانې ورکوي، دا ایوارډونه وله ورکوي. نو دا خو ډېره ښه خبره ده او زه هغوی ته خراج تحسین پیش کوم جاوید یوسفزئی صاحب ته چې ډېر یو ښه کار روان کړی دی. څو جنسه به څه مصروفیت دي؟ سندرې نوې را روان دي که نه؟ او ما خو اوس هم د اختر ته فلمونه را روان دي، په هغې کې هم سندرې دي او خپل یو یوټیوب چینل هم بس لانچ کړی دی، بس هغې دپاره لګیا یو خپلې هلې ځلې کوو منډې ترړې. والد صاحب مو څنګه دی؟ ښه دی، بس هغه هم اوس د خیره ډېر ښه دی، ګزاری کېږي او بس انسان دی نو څه به وایي سړی، نو خو بس الله دې ورله صحت ورکړي او الله دې بس سم نه کوي او الله دې بس زموږ دا ژوند همدغه کړي. حاجي اخره کې تاسو مینوال په اساس ګوري ایته یو خپل غونډه کې ټپه ډالې کې بالکل ټپه به د دیدن فلم چې په بدر صاحب باندې پکچرایز شوی و زما والد صاحب آواز و څوک چې د یار کلی ته لاړ شي نو چې بې دیدن او تې راځي نو مړ دې شي زما په دې کلی کې څه دي نو ستا د دیدن د پاره عمر تېرومه. جی ګرانو عزتمندو کتونکو دا وخت ما سره چې کوم مشران موجود دي، لومبني تعارف به سره د محمد جاوید یوسفزئی صاحب وکړم. دا زموږ د پښتنو سیوم دی او د بدر منیر ویلفیر ارګنایزیشن وانی دی او چیرمن هم د دې سره خبرې ترې کوو او دوی موږ سره ولاړ دی اجاز صاحب او دین تاسو پېژنئ او بل ملګری ما چې کوم ولاړ دی اسدعلي دی، دې سره خبرې ترې کوو. نن دا فورم چې کوم شو دی مشر دی په نگرانۍ کې شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر؟ الحمدلله جی. دا پروګرام مو لیدي په ارجن کې جوړ نه کو، بس چونکې دا پروګرام خو د ډېر وخت نه زموږ په دغه کې پروت و په ټایم ټیبل کې، خو دا کرونا دا مسله پر ملک کې راغلې، الله دې دې وبا نه موږ ټول وساتي او خاص کر زموږ چې کوم حرمین شریفین دي هم په دې کې دغه شوي دي، نو هغې لپاره موږ ډېر پریشان یو. الله دې وکړي چې دا ټول ملک نه دا شي ختم شي. دا کرونا دا سویم سیزن دی، دا خو دریم سیزن دی زما په خیال، او وایي چې دا ډېر خطرناک سیزن دی. الله دې مونږ بس د دې نه وساتي او زموږ چې کوم د خوږ نبي طریقې دي او کوم دغه دي نه هغه اختیارول پکار دي، نو بس هېڅ هم نشته انشاءالله. جی ایوارډ مو کم هنرمند ته ورکړل؟ ایوارډ خو
دا خو موږ چونکې دومره د غټ پروګرام نه خو بیا هم لکه ما دا ګڼله چې لکه دا چې کوم زما موږ چاله کوم نن ایوارډ ورکړه دا د عزت او د حوصله افزایۍ دې دپاره لکه موږ دا دغه کوو چې د حوصله افزایي وشي په دې کې زموږ د کسوټي اخبار چې کوم ملک امجد عزیز صاحب دی نو هغه دپاره موږ ایوارډ دغه کړو د بدر منیر ویلفیر ارګنایزیشن له طرفه د دې نه علاوه زموږ د پښتو کم فلمونو د استاد چې زموږ دی جناب خیال محمد صاحب ډېر یو لوی نوم دی څنګه چې د بدر منیر یو اعزاز او داسې د هغه هم الله تعالی دومره عزت هغه له هم ورکړی د هغې د زوی مثال خیال صاحب پکې ایوارډ و د دې نه علاوه د صمد شاه صاحب زموږ د ټي وي او فلمونو آرټسټ ډېر ښه آرټسټ تقریبا 40 کال هغه د دې فیلډ کې تېر کړه موږ هغې ته یې دغه ایوارډ دغه کړو د زموږ د مردان اسد علي صاحب ریډ انټرټینمنټ بانی او چیرمین دی اجاز صاحب د دې پکې ایوارډ و د زموږ د روزنامه آج اخبار چې کوم جناب سجاد خلیل صاحب دی دې وخت کې بیمار دی الله دې ول شفا ورکړي په دې وجه هغې رام نه له د هغې بل ملګری کوم چې د روزنامه آج جناب رضوان صاحب زموږ ډېر کوریج کوي موږ هغې ته خراج تحسین پیش کوو هغې چونکې رانله د آلاتو دغه په وجه بس دا چا خپلې خپلې مسلې د دې نه علاوه زموږ د مردان یو شادلمې او ډېر زموږ فخر موږ په هغه باندې فخر کوو جناب جهانګیر شاه صاحب د هغې ایوارډ و پکې هغې له هم په ښه کارکردګۍ باندې ایوارډ ورکړو او زه خپلو ټولو ناظرینو ته څوک چې دا ویني اوري نو زه دې ټولو ته یو درخواست کوم چې زموږ د جهانګیر شاه صاحب مور والده صاحبه نو هغه نن سبا بیماره ده نو د الله په حضور کې د هغې لپاره دعا کوو چې خدای پاک ولې صحت ورکړي نور هم چې څوک بیماران دي نو الله یې ټول له صحت درکړي ستاسو د دغه ډېره پښتو نیوز چینل چې کوم دی د ملک شاهزیب صاحب ته خراج تحسین پیش کوم په لږ وخت کې دې ډېر لوی مقام وه چې د پرونې سالګره هم وه په دې بیا مبارکباد ورکړو جی اردو اجازه صاحب طرف ته جی اجازه صاحب دا راته ووایه نن چې تاسو کوم دا دستوره را جوړه کړې وه په دې لږ مختصر رڼا واچوئ بسم الله الرحمن الرحیم دا دستوره دا پروګرام دا ایوارډ تقریب د بدر منیر ویلفیر طرف هو محمد جاوید صاحب کړو او په دې کې چې کوم دی جناب صمد شاه صاحب جناب چې کوم دی امجد عزیز ملک صاحب او وصال خیال صاحب او جهانګیر شاه صاحب او ایډیټر صاحبزاده سجاد خلیل صاحب رضوان صاحب او اسد علي صاحب ته ایوارډ ملو شو او ډېر ښکلی پروګرام وشو زه سره په اخره کې صرف دا یو خبره کوم وختي چې کوم دی ما په خپل تقریر کې دا خبر وکړه چې شبنم په یو فلم کې یو ډایلاګ ویلو چې یہ دنیا محبت کے لیے کم ہے پتہ نہیں لوگ نفرتوں کے لیے ٹائم کہاں سے نکالتے ہیں بھئی محبت عام کے سلام عام کے ہر انسان سره مینا محبت کې د انسان پزړه کې د انسان پسینه کې چې کوم دی لا اله الا الله محمد رسول الله عظیمه کلمه پرته ده انسان ګوره د نفرت قابل نه دی انسان سره مینا پکار ده ډېر مننه تhank you ډېر شکریہ جی بالکل د پروګرام وخت سره ځکه کم دی نو موږ ورځو جنگي شهر سره طرف ته ځکه چې موږ انتظار وکړو د موږ سره صحیح طرف ته موږ ورځو جی دا وخت ما سره چې کم دی نو ډایرکټر جهانګیر شاه ولاړ دی ای سره خبر تر کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر جی شکر دی ملک شاهزیب صاحب تاسو ښه وسات خپاس کی الحمدلله شکر تاسو ته مصروفیت نه سبا جدار ته ټول مخ کوو یره جی مصروفیات خو به زما یو دوه ډرامې کړي اختر د پاره خپل وینه خپل دردونه به جهانګیر صاحب مې کړی ده او دا به د پښتو پرایم چینل نه ریلیز کیږي بل یو ډراما ما کړی د لوکل آرټسټان دی پکې غم د لیوانې کړم دا پانکار ټي وي نه ان شاء الله اختر ریلیز کیږي دغه هم کړي دي او بس نور سم مصروفیات داسې وي چې څه جواب هم دی نو د هغې د وجې ډېر ټایم هم ده ډرامه جوړول اسان کار دی که نه ګران کار دی دا څه وایي په دې هکله باندې انتهایي جي ګران کار دی تاسو ته پته یې ډېر ګران کار دی دا آرټسټان راغونډول او مطلب دا دی چې بیا دې سره په ریکارډینګ باندې زړه چول هدایتکاري خو ډېر ګران کار دی جی ډېر ګران کار دی زه خو جاوید صاحب په هکله باندې څه ویل غواړم چې که نه دستوره دې را جوړه کړې وه جاوید یوسف زید صاحب په هکله خو به زه دا ووایم چې وړومبی خو به زه د بدر منیر ویلفیر ارګنایزیشن والا ډېره شکریه ادا کوم چې هغې زه دا وګڼله مال دا اعزاز راکړو چې یاره د هغې د ادارې طرفه ماته نن ایوارډ میلو شو په ښه پرفارمنس باندې نو دا د دې مینه محبت دی او دوی د بدر صاحب هغه ستوري دي چې بدر صاحب یې اوسه پورې ژوندی ساتلی دی
ټیک د ډېر شکریا تاسو مو ډېر مننه مالم دعوت را کړو د خپل سالګیرې د با نو زه تاسو له مبارکباد هم در کوم زه تاسو ورورم زه تاوان منم ان شاء الله جرمانه کوه بالکل زه تابعدار یم جی هر څنګه جرمانه زه منم خو څه مصروفیات داسې و چې ما تا ته حاضري ونه کړی شوه نو هغې زه معذرت غواړم شاهزیب خانه ستا دې ډېره مبارک شي بیا دې مبارک شي السلام علیکم جی بالکل دا جهانګیر شاه دي سره مو خبره تر وکړي اوس د خبرور سره ترسي چې چرته مې خوشاله اوسې آباد اوسې بریالي اوسې د الله په امان